نه زیات ورکوي دا نه ګوري چې دا خپل دی او که پردی دی دا فرمابرداره دی او که ګناهګاره دی دا نیک دی او که بد دی هر چا له ورکوي اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی او چې بل چا څخه خپل حاجت اوسي نو الله پې خفه کېږي دنیا والو نه چې بار بار غواړي نو خفه کېږي پې او چې الله نه غواړي نو خفه کېږي دا کریم یا ایها الانسان کل کریم اے انسانا تستا کریم ربنا چا په دوکه کې اچولې د دې آیت تناظر به زه داسې پیش کما چې یو بچی د کور نه خفه شي د مور پلار نه خفه شي او کور نه پټ شي دی لاړ شي په یو فټبالۍ باندې دله خوب هم ورشي د یو ریړۍ والا نه د یو برګر او کباب هم وخوري خو د مور پړی څه تېرېږي خبر پړاو کی او په خپله کور ته راشي نو دته به څوک هېڅ څه نه وایي دته به څوک هېڅ څه نه وایي داسې یو کده الله هم په دې آیت کې دغه اعلان کوي چې انسانه ته ډېر ګناهګار یې ته ډېر نافرمانه یې ته ډېر بد کردار یې شپه ورځ په ګناهونو کې ډوبې ستا د ګناهونو نه د ځمکې دا مخ تور شو او اسمان چې دی نو دا پناه غواړي او غرونه او دریابونه او زناوران ستا د ګناه نه په هغې باندې یو رپرپي او یو کپکپی تاری دا رپیگی خو اغین باوجود زما دروازے د توبه دروازے تاسو ته کولاوي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د دې بنده توبه قبلې چې تر سو پوری د زنکدن حالت نبی الله وې د توبې دروازه اس حویلی کے ایک کھڑکی مگر کھلی ہے اب بھی شپیتا ټول خلق د کورونو دروازے بندی کی نہ منسٹر کور تورشا وہی جی 5 بجے کے بعد ملاقات نہیں ہو سکتی آج سنڈے ہے آج ملاقات نہیں ہو سکتی آج وہ بیمار ہیں آج ملاقات نہیں ہو سکتی وہ دا اللہ دروازہ چری بند شوی دا یو سړی 100 کاله په ګناهونو کې عمر تیر کړ بوډا شو نظر یې کار نه کوي او غوږونه یې کار نه کوي اوري صحیح نه او په خولې کې غاښونه شول او لاس یې رپېږي او خپو کې راشه ده او ذهن یې کار پرېښودو د سار خبره ورته ماښام یاده نه او ملا یې ټیټه شوه او لاس کې ډانګورۍ واغسته او دا چمړی چې دی دا ځونډه شوه او خپل وجود او تکړه وجود اتوانه وجود هغه اوس چې دنو خنخ کاری ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړی دی خود شپې توره تیاره ده ټول خلک نشته لاسونه مې رپیږي پخپو مې راشه ده جیب مې خالی شو ملا مې ټیټه شوه بچي رانه لاړل ملګرو پرېښودمه نوکرۍ نه ریټایر شوم هغه عهده هغه سټیټس هغه ډیګري چې په هغې به ما ناست کو نن هېڅ څه ما څخه نشته یو ته یو زه یمه یا الله که هر څنګه یم ستا بنده یمه ستا فرمابرداره به اوس جوړ شمه یا الله ما معاف کا نو چې دی د زړه نه وجاړي او د سترګو نه اوښکې راشي نو الله یې نه معاف کوي الله به یې نه بخي ولې به یې نه بخي نو داسې کریم الله او داسې کریم پیغمبر خو چې بیا موږ د هغې نافرمانی کوو نو دا خو ډېره غټه بدقسمتي ده وہی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے نو چې اوس موږ توبه وکړو د ربیع الاول میاشتې خو چې د چا 80 کاله عمر دی نو 80 ځله دا میاشت راله کال کې یو ځل خو راځي که د چا 40 کاله عمر دی
نو صلیغ زلا ربیع الاول میاش رالا او لاړه روزه رالا او لاړه د ختم قرآن په جلسو کې مونږ شرکت کوو د لیلۃ القدر شپې ته مونږ چې په جلسه کې شرکت کوو په اعتکاف کې مونږ کینو تبلیغونو کې مونږ ګرځو او د ختم قرآن محافل کې بیانونه کو او بیانونه اورو خود د دې سچاپ زمنګ په زندګۍ کې نخ کاری په سر باندې پټکی را نه لای په مخ باندې ګیره را نه لې د کور نه ټي ویان ختم نشول د ډرامو او د فلمونو نه من توبه ونه یسته د رشوت او د سود نظام من پرې نه خودو ظلم او زیاته د خپل وس مطابق من کو کرپشن او بدعنوانی د خپل وس مطابق من کو نو دا خو یو فیشن جوړ شو پروګرامونه په دې عمل پکار دی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے معشومو نو پیغمبر علیہ السلام په سفر کې یو صحابي بانګ وی نو دا واړه چې نو دی دار سیس پورې ملنډې کوي ټوکی کوي نو دی وړوم چې د بانګ پیخې کولې نو پیغمبر علیہ السلام چې دا ماشومان راو غواړي نو دا ابو محذور رضی الله تعالی عنہ راو وخت د ماشوم نو پیغمبر علیہ السلام ولا په سر لاس کې خود او په مینا باندې پوکاو چې بچي دا خو بانګ دی د الله د وحدانیت یو اعلان دی نو ته د دې پیخې مکو او ته داسې بانګ وایا د بانګ طریقہ او د بانګ کلمات ورته وي خو په دې وختوي ولا په تندي ولا لاسخه نو دا صحابي وای چې تر مرګ پورې ما دې وختو ته کینچی نه ونځدي کړي چې د پیغمبر لاس په لګیدلی او موږ سکم زر روپے نای لورکو او دا وختر ال د انګریز په طریقې جوړ کوو کنه او بیا نعره سره لګو غلامی رسول میں موت پی قبول ہے دا نعره لګو کنه نو مرګ خروستو د مخ کې ژوند خو د پیغمبر په طریقې تیر کې هغه نه کوي یو سړی یو عالم تبي ویرجی دا لباس چې دی دا هرنګا چولې شي دا مولایان خپل طرف نه راوسته دي نو هغه ورته ګورا ودا د مینی او د عشق خبره وي اوس په هر ملک کې د هغه چې کم پولیس ته د هغه لباس جدا وي ای کنه د ډاکټر لباس جدا وي د لیکچرر لباس جدا وي د ټریفک پولیس لباس جدا وي دا شان چې یو سړی ځان مسلمان ګڼي او ځان ته مسلمان وای نو د او د کافر په لباس کې فرق پکار دی څنګه چې یو پولیس والا پراپر ډریس هی کنه هغه پینټ شټو مچي بیلټوم تړي بیجیزوم لګي پاغي باندې سٹاروم وی ټوپيوم وی بوټانوم وی دغه شانتي د قیامت پر ازبا دا فرښتي ګوري چې دا د پیغمبر چې کوم لباس او د پیغمبر چې کوم سنتونو پاغي پورا دی او کنه د ویختو د ګیرا د جوړه جامه د مسواک د موزه د روزه د خادي د غم د کاروبار د معاشرت د معیشت چې دار سره د سنت مطابق دی او کنه نو چې د سنت مهر او سټمپ په لګیدلې وي نو داغه د پاره به اجازه تي چې ته جنت ته ځه او چې کوم سړی د پیغمبر د طریقې نه خلاف ژوند تیر کړی وي نو چې کله فرښتې جهنم ته بوزي نو پیغمبر علیه السلام مو فرمایي چې دا خو زما امتی دی نو سب ورته ویل شي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدك
چې پیغمبره ته خبر نه ستا نه بعد دی په دین کې نوې نوې خبرې ایجاد کړې وي ستا سنتونه یې پریښي د سنتونو جنازې د کور نه او د بازار نه او د معاشرې نه وتې وي نو پیغمبر علیه السلام به وایي چې هلاکت او تباہی ده د هغه خلکو دپاره چې زما نه بعد زما طریقه یې پریښې وه په هغې کې تبدیلي راوستې نو ځکه چې موږ خپل ژوند د الله حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق تیر کو نو کامیاب وي و یو سړی په یو سمندري جهاز کې روانو نو وایي چې شپه شوه نو طوفان راغی او دا چپی چې دی نو دا هم ډېرې تیزې وي او دا جهاز چې دی نو دا به لکه بالکل د ډوبېدو غوندې کې پوزیشن نو دې ډېر پریشان شو غبراو شو او د کیپټن کمرې ته لاړې نو چې دو کتل کیپټن چې د کم جهاز کیپټن و هغه بالکل آرام سره په صوفې باندې ناسته او اخبار ګوري او هیڅ پریشانی او هیڅ ټینشن داغه په مخ باندې نه ښکاري نو د ورته وی جهاز ډوبېږي طوفان دی باران دی او چې دینو چپی دی او خلک پریشان دي او ته مطمئنه ناسته هغه د تو قتل او مسکې شوی خندل ویرا ته پړم بیزل په بحری جهاز کې سوارې د اوبو په جهاز کې سفر کوي د ویاو په زمون خو مر تیر شو دغه شان توري تیریږي او چپیږي او طوفانونه وي خدا دا چې زمون د جهاز کمپریسر بالکل ټیک ته زمون د جهاز باولر بالکل ټیک ته زمون د جهاز ډایریکشن بالکل ټیک ته نو مونږ به ان شاء الله خپ آرام او په سکون خپل منزل ته سار ورسو نو چې د کم سړی په ژوند کې د الله حکم وي او د سمت او ډایریکشن د پیغمبر په طریقې باندې وي نو که حالات هر څنګه دے با پریشان کیږي نه دے خپل منزل ته رسی وای نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ وائی دا سیرت دا سیر الابل دا دین راوتے دے سیر الابل وائی مخ کی زمانہ کی با اوخانو او اوخان با پدے صحرا کے روانو نو چې ټولو نه مخکې به که موخو هغه ته به لاره معلومه وه نو هغه چې به کوم ځای کې قدم او خپه کېښوده نو یو نشان به جوړ شو نو بل اوښ به د هغې اوښ په نشان باندې خپل قدم ایښودو او دریم به د دویم او څلورم به د دریم او پنځم به څلورم هر رستوني اوښ به د مخکیني اوښ په قدم باندې په هغه نشان باندې خپه ایښوده او دوره پرفیکټ بیلنسنګ به او دوره ایکویلنسی به پاغې کې چې سار بچاو قتل هغې به وي چې دلته نه خو یو اوښ تیر شوی دی سل اوښان به تیرو خو داسې به ښکارېدل چې یو اوښ تیر شوی دی وایي څنګه چې به اوښانو د بل اوښ په قدم باندې قدم ایښودو ای مؤمنه مسلمانه که چېرې تا د پیغمبر په نقش قدم باندې قدم کېښودو الله به تا هم سیده جنت ته ورسي مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نم خبتا فوریدلے کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پس سلور امامانو کی مشر دے امام اعظم ورتویلے کی گی ذکر چی دے تابعیمو دے په اویا هجری کې پیدا شوه او په 1900 هجری کې د دنیا نه رخصت شوه نو آخري صحابي چې هغه د 110 هجری پورې ژوند دی نو صلیح کالا امام ابو حنیفه د صحابه ژوند لیدل دي او لومبه حدیث د صحابي نه زده کړي دي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سونو او په زرګونو شاګردانو او دوه شاګردان ډېر مشهور شول
د یو نوم امام ابو یوسف او د بل نوم امام محمد رحمت الله علیه د دې امام محمد پورا نوم محمد ابن حسن شیبانی نو د ولس کال عمر لکه ماشوم ورته و او د ډیر خستمو نو دې چې با د یو واقعه خدا دا وای چې امام ابو حنیفه سکلاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی چې یره جز تاسو مدرسه کې سبق واما علم حاصلو ما و امام صاحب ته تاسو کو چې تا قرآن حفظ کړی دی ته حافظ وی جز خو حافظ نه ما و مخ کې حفظو ک بیا راشه نو دې لاړې او ورځې پس رااله سورځې پس یو هفته لکه ورځې پس رااله امام صاحب الکتا ته ما ویلی نو چې تر سو دی حفظ نه ده کړي نو علم بنه کړ هغه ویجی ما حفظ کو په سو ورځو کې ورځو نن چې زمون ماشوم کون ذهن وی غبی وی سورته یادیږي نه موږ دود ولا ورکا بادام ولا ورکا پیسته ولا ورکا ها خمیره گاو زبان ولا ورکا ماجون ولا ورکا مقوی غذا ولا ورکا زد دین تاسو نه منې کو وړو لار سو ورکوي خو امام شافعی رحمت الله علیه چې خپل استاد ته وی چې جی حافظه مې کمزوري ده نو هغه ورته فرمایل فاوصانی الی ترک المعاصی چې ته ګناونه پرېدا ځکه چې د علم یو رڼا ده یو نور دی او ګناه یو تیاره ده دا دواړه یو ځای کېدی نشي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات رضا او شپه برابر نه ده نور او سیانا برابر نه ده مړ او ژوندې برابر نه دي عالم او جاهل برابر نه دي کتون کې بینا اوړون نابینا برابر نه دي دا شان ورته وي چې ته ګناونه پرېدا دا علم رڼا ده او ګناه تیارو دا دواړه په یو سینه کې نشي جمع کېده او یو چې بدنظری پرېده نو الله پاک ولا حافظه تیزه کی وای من ترکها مخافتی یو سړی چې بدنظری پری خدا د الله د یری الله فرمایي ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی چې یو سړی بدنظری پری خدا نو د ایمان حلاوت د ایمان میټاس د ایمان خوند د ایمان مزه د ایمان شیرینی د ایمان خوږوالی با دته محسوس کیږي نو خبره می دا کولا چې امام محمد رحمت الله علیه حفظ کو امام صاحب ولا داخله ورکړه آخري خبره دا خپ توجه واوري امام صاحب ولا داخله ورکړه امام محمد روزانه مدرسې تزي پلار کې او بازار دې پدی بازار ورتيريږي نو چې یو څو ورځې وشوي نو پدی بازار کې دی یو هندو دکان نو دا هندو رااله او د امام محمد تودري دو ویره جی زه مسلمانېږم کلمه راته ووایه امام محمد رحمت الله علیه ورته کلمه ووایي او د مسلمان شو امام محمد لاړې مدرسې ته نو چاته تاسو کو چې ته ولې مسلمان شوې په دې محمد کې تاسو لیدل هغه ویره دا لک چې ده کنه د دنو محمد ده او د ځوان دی ول ستلس کال عمر دی او ډیر خستان دی او ډیر روزانه په دې بازار ورتيريږي په دې بازار کې خزم دي او جنکيوم دي خو دې جنکو ته نه ګوري او دې خپل نظر काबू کې ساتي نو زما زړه دا گواہی ورکړه چې د کوم امت وړو کې محمد دوره پاکیزه دي نو لوی محمد به څنګه پاکیزه په دې یو خبره مسلمان شي او نن من ته خلک ګوري او د اسلام نه بدزنه شي وایره مسلمان داسي وای د ته وګوره او د کارونو ته وګوره پیدا شوی خو د مسلمان په کور کیو او نوم عالم د مسلمانانو یې خده او وخت کې بانګ راتم ویلې شوی دی
او د مردم شمارې په رجسټر کې زمونږ اندراجم د مسلمانانو په خانه کې شوی دی، په شناختی کارت کې او په پاسپورت کې او په ډرایوینګ لایسنس کې په خانه کې زمونږ مذهب اسلام لیکلی شوی دی، خو زمونږ کارونه د اسلام نه دي، زمونږ کارونه د مسلمانانو نه دي. صحابه به زما په شان غټ تقریر نه کو چې ګنټه ګنټه ولګیاو چې خلق بچی د مسلمانان شي، هغه به سوي کونو مثلنا زمون پشان شي. صحابه به د اولاد نه ورتیر شول، خلکو به کلمه وي. صحابه به چا سره کاروبارو کو، خلکو به کلمه وي. د صحابه به چا سره مرګرتیا جوړ شو، خلکو به کلمه وي. صحابه به چا سره رشتہ داری جوړ کړه، خلکو به کلمه وي. په معاملاتو کې غي دور کلیر وو، معاملاتو کې غي دور صاف او شفاف وو چې خلق په بس مسلمان شو. د روم غزا چې وا د روم د خزې ډېرې خسته وي، هغه ورته ټولې په لینو درولې او فحاشی او اوریانی او نیم برهنا چې یاره دا صحابه به دې ته متوجه شي، د دې ایمانونه به کمزوري شي، د الله مدد به لري شي او موږ به په غالب شو. خو هغه ته خو مخکې نه تعلیمات ښودلی شوي وو، نظر کتو سترګې کتوي، د ښځو منځ کې د بازارونو په منځ کې ورتیر شول او مخکې وروستو یې نه دي کتل. چا په کتاب کې لیکلی دي وی د صحابه کرامت دا نه و چې اسونه سمندر ته واچول او ډوبېدل نه، د صحابه کرامت دا نه و چې دوا به یې غوښته مړ خر به ژوندی شو. صحابه کرامت دانو چې په خېټه به ګټې تړلې وي، لوګي تندې به تیرولې. د صحابه غټ کرامت داو چې د دنیا دی رنگینۍ نه او د دنیا دی فحاشۍ او اوریانۍ او دی ماحول نه هغه خپل ایمان محفوظ او ساتو. دا د صحابه غټ کرامتو. نو صحابه ورتیر شول، مخکې رستوی نظر اونه لګاو، نو اخذو به رستو نه چاوي چې یاره دا خوړو نارینه نه دي، مونږ ته اونه قتل. نو بلی ورته وي چې د دوی په شان نارینه په دې دنیا کې نشته، خو د دوی تعلیمات دوره پاکیزه دي چې دوی د نظر حفاظت ساتي. نو ډیرو ښځو په دې وجه باندې کلمه وي او اسلام قبول کو. نو منګه چې سوره زمنګ ځوانان دي چې دوی خپل زندګۍ د سنت مطابق د شریعت مطابق جوړی کی، د عالمانو سره، طالبانو سره، تبلیغیانو سره، ولیانو سره، جماعتونو سره، مدرسو سره، خانقاه سره چې خپل تعلق مضبوط کو، و ان شاء الله زمون په دې ژوند کې با بهار راشي. چې څنګه د میاش د بهار دا زمون ژوند به د بهار شي، زمون آخرت په خسته شي. الله تعالی دې مونږ ټول له په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.